this one دغه یو. کله چې موږ د یو څیز طرف ته اشاره کوو او موږ وایو دغه یو مې په کار دی، نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي this one. خو چې کله موږ سره یو څیز نږدې وي او کله چې موږ نه یو څیز لرې وي او موږ وایو هغه یو، ته هغه یو راواله، نو په انګلیش کې بیا ویل کېږي that one. that one مطلب دی هغه یو چې ستا نه لږ لرې وي او چې نږدې وي در سره this one. do it fast دا زر وکړه. do it fast یعنی دا کار چې سم وي دا زر وکړه، زر تر زره وکړه. hurry up زر کوه. hurry up خو دا به داسې نه وایي hurry up. hurry up یعنی زر کوه. take bath اولامبه. take bath اولامبه. go and take a bath ورشه او اولامبه. go and take a bath ورشه او اولامبه. bath ویل کېږي لامبلو ته. go and play ورشه او لوبې وکړه. go and play ورشه او لوبې وکړه. say سلام سلام وکړه. کله چې تاسو یو ماشوم ته وایي یا چا ته وایي چې هله شابه سلام وکړه، نو تاسو ورته ویلی شئ په انګلیش کې say سلام. د say مطلب دی ویل. take a bite یو کپ وخوره. bite ویل کېږي یو کپ ته، د روټۍ کپ ته. تاسو یو ماشوم ته وایي یا چا ته وایي چې یو کپ وخوره، نو په انګلیش کې ویل کېږي take a bite. take a sip یو ګوټ وڅښه. take a sip د سپ مطلب دی ګوټ. د شربت ګوټ هم کېدلی شي، د اوبو هم کېدلی شي، د هر څه کېدلی شي. نو take a sip یو ګوټ وڅښه. put your books in the bag کتابونه نه په بیگ کې کېده یا په بیگ کې واچوه. put your books in the bag کتابونه دې راواله او په بیگ کې کېده. clean it دا صفا کا. clean it مطلب دی چې دا صفا کا. clean your nose پوزه دې صفا کا. بخښنه غواړم خو دا هم ضروري دی. clean your nose مطلب دا دی چې بس تاسو ته پته لګي نو. never mind څه خبره نه ده. never mind درې مطلب دا دی چې بس څه خبره نه ده، خیر دی. repeat it دا یو ځل بیا ووایه. repeat it دا یو ځل بیا ووایه. repeat after me ما پسې ووایه. repeat after me مطلب دا دی چې زه ووایم سبق دی یا بل هر څه دی، زه در څه خبره کوم، زه چې دا وایم ما پسې ووایه. try again بیا کوشش وکړه. try again بیا کوشش وکړه. د try مطلب دی کوشش، د again مطلب دی دوباره. get up راپاسه. د get up مطلب دی راپاسه یعنی د کټ نه راپاسه. او wake up د wake up مطلب دی راویښ شه. wake up راویښ شه. let's play a game راځئ چې یو لوبه وکړو. let's play a game مطلب دا دی راځئ چې یو لوبه وکړو. let's learn English راځئ چې انګلیش زده کړو. let's learn English راځئ چې انګلیش زده کړو. don't move خوځه مه. don't move do not هم ویلی شي او don't هم ویلی شي. او د don't move مطلب دی حرکت مه کوه یا خوځه مه. move ویل کېږي حرکت کولو ته یا خوځېدلو ته. go upstairs بره وخیجه. go upstairs مطلب دا دی چې بره وخیجه یعنی بره چت ته وخیجه وغیره. come downstairs راښکته شه. come downstairs فار ایگزامپل یو ماشوم ته تاسو وایي چې د کمرې په سر وخیجه، دویم چت ته وخیجه یا چې هر څه وي، نو تاسو ورته ویلی شي go upstairs. خو چې ورته وایي چې راکوز شه، هله شا به زر راکوز شه، د کوټې په سر ولاړ دی، نو تاسو ورته ویلی شي come downstairs. یوازې ماشوم نه، دا اوس هر څوک کېدلی شي. دغه سنټنس تاسو په ډېر ځایونو کې په کار راتللی شي. come downstairs stairs اصل کې ویل کېږي پوړۍ ته. څوک ورته اندر پایا وي، څوک ورته زینه وي، هغه سیسته مونږ چې پې بره خیجو. stand still سیده ودرېږه. stand still مطلب دا دی چې سیده ودرېږه. look here دې خوا وګوره. look here دې خوا وګوره. look at me ما ته وګوره، زما طرف ته وګوره.
look at me take it دا واخله تاسو چاته په انګلیش کې وایي چې دا واخله نو څنګه به وایي take it اوس تاسو په لاس کې چې هر څه وي take it دا واخله hold it دا ونیسه hold it یعنی دا ونیسه hold it for a minute دا یو منټ دپاره ونیسه hold it for a minute دا خو یو منټ ونیسه anything else نور څه پکار دي anything else مطلب دی نور څه nothing else نور څه هم نه یا نور څه هم نه دي پکار do it by yourself دا په خپله وکړه کله چې تاسو چاته وایئ چې هر قسمه کار وي تاسو ورته وایئ چې دا په خپله وکړه نو ورته وایئ do it by yourself do it by yourself دا په خپله وکړه write it by yourself دا په خپله ولیکه write it by yourself دا په خپله ولیکه learn it by heart دا زبانی یاد کا learn it by heart د دې مطلب دی یو څه په یادو یادول learn it by heart تاسو ماشوم ته وایئ یا بل چاته وایئ سبق ورته ښایي یا بل څه چې دا په یادو یاد کا نو ورته ویلی شي learn it by heart always tell the truth همیشه رښتیا وایه always tell the truth یعنی همیشه رښتیا وایه همیشه رښتیا خبرې کوه I always tell the truth زه همیشه رښتیا وایم I always tell the truth He always tells the truth هغه همیشه رښتیا خبرې کوي رښتیا وایي He always tell a lie هغه همیشه دروغ وایي Don't tell a lie دروغ مه وایه Don't یا do not tell a lie دروغ مه وایه Be careful خیال کوه Be careful خیال کوه یا پام کوه Right now همدا اوس په دغه ځای باندې په دغه وخت باندې right now د دې مطلب دا دی لکه زیاتره خبرو کې مونږ په پښتو کې داسې وایو چې همدا اوس د نه زه پیسې غواړم همدا اوس به ته دا کار کوې نو د دې لپاره په انګلیش کې به ته سنټنس په اخره کې وایې right now په همدې ځای باندې همدا اوس do it right now همدا اوس یې وکړه یعنی دا کار همدا اوس وکړه شابه do it right now complete it right now همدا اوس یې مکمل کې شابه complete it right now یعنی دا کار همدا اوس مکمل کا test it دا وسکا test it یعنی دا وسکا what happened څه چلو شو what happened to you دا پتا څه چلو شو what happened to you give me ما تراکا give me خو دې سمه وای give me پاسانه وای give me او مطلب دا دی چې ما ته راکا what's this دا څه شی دی what's یا what is دلته چې ورسره apostrophe راغلی ده نو دا داسې ویل کېږي what's او داسې ویل کېږي what is what's this دا څه شی دی show me ما ته وښایه شابه show me ما ته وښایه what's in your hands ستا په لاسونو کې څه شی دی what's in your hands په لاسونو کې د څه شی دی یا what's in your hand سره چې اس رانغی نو بیا د دې مطلب دا چې ستا په لاس کې څه شی دی hands دواړه لاسونه او hand صرف یو لاس listen to me زما خبره واوره listen to me زما خبره واوره listen L-I-S-T-A-N درې مطلب دی اوریدل او د listen to me مطلب شو زما خبره واوره خو دا بل listen چې دی L-E-S-S-O-N listen دواړه ویل کېږي listen تلفظ یو شانتی دی خو په معنو کې فرق دی په کوم کې چې ډبل اس راغلی د دې مطلب دی سبق او کوم کې چې L-I-S-T-A-N دی نو د دې مطلب دی اوریدل I know ما ته پته ده I know مطلب دی چې ما ته پته ده K-N-O-W د دې مطلب دی پیژندل یا پته لګېدل که دا چېرته شي I knew مطلب دی چې ما ته پته وه I knew ما ته پته وه I already knew ما ته د مخکې نه پته وه تا ته ضرورت نه و چې ما ته دې ویلی وی
I already knew. I already know. ما ته د مخکې نه پته ده. I already knew. ما ته د مخکې نه پته وه. Do you know? آیا تا ته پته شته؟ تا ته معلومات شته یا ته پیژنې؟ Do you know? I don't know. ما ته پته نشته. I don't know. ما ته پته نشته. No one knows. چاته هم پته نشته. No one knows یعنی چاته هم پته نشته. No one knew. چاته هم پته نه وه. Knew د دې سیکنډ فارم دی او now نه تھرډ فارم دی. نو په دې وجه باندې په کم سنټنس کې چې نو راشي بدل مینینګ ورکوي ځکه چې دا پریزنټ انډیفینټ ټینس شو او په کم سنټنس کې چې نیو راشي نو دا پاست انډیفینټ ټینس دی د تیر شوي وخت په باره کې خبره کیږي. نو پرابلم هیڅ خبره نه ده سم مسله نه ده. نو پرابلم لکه پښتو کې چې مونږ خلکو ته وایو چې هیڅ مسله نه ده په انګلیش کې ویل کیږي نو پرابلم. سټینډ اپ پاسا. سټینډ اپ مطلب دی چې پاسه ودرېږه. sit down کینا. sit down یعنی لاندې کینا. eat it دا وخوره. eat it دا وخوره. drink it دا وڅښه. drink it دا وڅښه. why don't you stand up ته ولې نه ودرېږې؟ why don't you stand up ته ولې نه ودرېږې؟ why don't you eat ته ولې نه خورې؟ why don't you eat ته ولې نه خورې؟ خو که چېرته د دې سنټنس په اخره کې something راشي why don't you eat something ته ولې څه نه خورې؟ why don't you drink ته ولې نه څښې؟ why don't you drink something ته ولې څه نه څښې؟ سواله که نه هر څه راته مخې ته پراته دي نه څه خورې نه څه څښې. why don't you go there ته ولې هلته نه ځې؟ why don't you go there ته ولې هلته نه ځې؟ ګوره دا یو سنټنس دی د یو سنټنس نه په سلګونو جملې جوړېږي. په دې وجه باندې زه ته دوه دوه درې درې جوړوم چې ستاسو ذهن ته څه آیډیا څه سوچ راشي. why don't you learn this ته دا ولې نه یادې؟ why don't you learn this ته اخر دا ولې نه یادې؟ learn this دا یاد کا. learn this دا یاد کا. write this دا ولیکه. write this دا ولیکه. walk slowly په مزه ځه په کلاره په کلاره ځه راو به غورځېږي. walk slowly WALK دا وال کم نه دی او walk هم نه دی دا ویل کېږي walk. walk slowly خیر دی که معمولي اخوا دېخوا پکې راشي څه خبره نه ده. speak loudly لږ په تیزه وایه په تیزه خبرې کوه. speak loudly په تیزه خبرې کوه. keep quiet خاموشه شه یا چپ شه. keep quiet. come in دننه راځه. come in. get ready تیار شه. get ready تیار شه. don't cry جاړه مه. don't cry جاړه مه. don't shout چغې مه وهه. don't shout چغې مه وهه. go and study ورشه مطالعه وکړه یا ورشه سبق ووایه. go and study. have patience صبر وکړه. have patience have مه وایئ په اخره کې د f اواز ورکوئ په HAVE کې. have patience د patience مطلب دی صبر. shut up چپ کا یا خوله دې بند نه کا. shut up تاسو به اورېدلی وي د دې مطلب دی چې خوله دې بند نه کا. believe me په ما باندې یقین وکړه په ما باندې باروسه وکړه. believe me. I don't believe you زه په تا باندې یقین نه کوم. I don't believe you په تا باندې زه یقین نه کوم. write it down دا ولیکه. write it down یعنی دا ولیکه په یو پیج باندې په یو کاغذ باندې. don't fight جنګونه مه کوئ. don't fight یو بل سره جنګونه مه کوئ. don't jump ټوپونه مه وهه. don't jump جمپ ویل کېږي ټوپونه وهلو ته او سنټنس مطلب دی چې ټوپونه مه وهه. you will fall down راو به غورځېږي.
you will fall down راو به غورځېږي مطلب یې دا دی چې ټوپونه موخه راو به غورځېږي اوس به د خپه یا لاس مات شي move aside یو طرف ته شه move aside یعنی یو طرف ته شه یو سایډ ته شه move a bit لږه خوا شه یا لږ وخوځېږه move a bit کله چې موږ چاته وایو چې داسې لږ وخوځېږه داسې لږ در وړاندې شه په انګلیش کې ویل کېږي move a bit please understand پوه شه که نه please understand یعنی مهرباني وکړه پوه شه don't forget مه هېروه don't forget یعنی هېرې نه کړي I forgot زما نه هېر شو I forgot زما نه هېر شو ما اورېدلي د زیاتره خلکو نه دا FORGOT کوم لفظ چې تاسو ته ښکاري هغوی دا forgot دی خو forgot نه دی forgot او forget په دې کې دا R silent دی بل سنټنس دی don't be shy مه شرمېږه don't be shy شرمېږه مه shy ویل کېږي یو داسې کس ته چې هغه شرمېږي لکه څوک داسې وایي I am shy نو مطلب یې دی چې زه شرمېږم set the table اله میز راوړه میز کېږده په میز باندې هر څه صحیح کا set the table very good ډېر ښه very good ډېر ښه well done شاباش well done مطلب دی شاباش go to bed اله ورشه اوده شه go to bed مطلب یې دی چې اله اوده شه bed کټ ته هم ویل کېږي او بسترې ته هم ویل کېږي make my bed د دې مطلب دی چې ما ته کټ جوړ کا make my bed ما ته کټ جوړ کا زه اوده کېږم tell me ما ته ووایه tell me ما ته ووایه why don't you tell me ته ما ته ولې نه وایې why don't you tell me ته ما ته ولې نه وایې put them in correctly دا سم کېده اله put them in correctly دلته خیال کوئ ان که چېرته تاسو correctly سره یو ځای کې نو بیا د دې مطلب دا شو چې دا ګډ وډ کېده put them in correctly خو نه داسې به نه وایئ او نه به لیکئ داسې به وایئ put them in correctly دا سم کېده this is easy دا آسان دی this is easy مونږ چې په پښتو کې وایو چې مړه دا خو آسان دی په انګلیش کې ویل کېږي this is easy د easy مطلب دی آسان now you try اوس ته کوشش وکړه now you try اوس ته کوشش وکړه now it is your turn اوس تا نمبر دی now it is your turn په اخره کې چې راغلی TURN turn د دې مطلب دی نمبر او د سنټنس مطلب دی چې اوس تا نمبر دی now it is my turn اوس زما نمبر دی now it is my turn اوس زما نمبر دی now it is his turn اوس د هغه نمبر دی now it is his turn اوس د هغې نمبر دی go back واپس لاړ شه یا بیرته لاړ شه go back to your country خپل ملک ته واپس لاړ شه go back to your country ویل کېږي ملک ته I said go back ما درته ویل چې واپس لاړ شه I said ما درته ویل go back واپس لاړ شه بیرته وګرځه go back at once زر تر زره لاړ شه go back at once په اخره کې چې at once راغی د دې مطلب دا چې زر تر زره اله شابه هم دا اوس go back at once زر تر زره لاړ شه you are very good ته ډېر ښه یې you are very good ته ډېر ښه یې you are very good person ته ډېر ښه سړی you are very good person مطلب یې دا چې ته ډېر ښه سړی you are a very good boy ته یو ډېر ښه هلک یې you are a very good boy my hands are dirty زما لاسونه ګنده دي my hands are dirty یعنی زما لاسونه پاک نه دي ناولي دي یا ګنده دي I'm thirsty زه تږی یم am یا I am thirsty زه تږی یم د thirsty مطلب دی تنده یو سړی چې تږی شي نو تږي ته ویل کېږي thirsty I'm hungry زه اوږی یم I'm hungry زه اوږی یم I'm thirsty and hungry زه اوږی او تږی یم اوږی یم
او تږی هم یم. خو که د هنګري په ځای باندې چېرته انګري راشي نو دې مطلب بدل شي. دې مطلب دا چې زه په غوسه یم. I am angry. angry ویل کېږي غوسې ته. I'm angry with you. زه ستا نه خفه یم. I am angry with you. د دې مطلب دا چې زه ستا نه خفه یم. که چېرته یو کس په غوسه وي نو خامخا به خفه وي، څه خوشحاله خو به نه وي. نو د انګري مطلب غوسه هم راتللی شي او خفګان هم راتللی شي. Don't lie. دروغ مه وایه. Don't lie. دروغ مه وایه. What did you eat? تا څه وخوړل. What did you eat? تا څه وخوړل. Don't eat it again. دا بیا مه خوره. Don't eat it again. بیا دا مه خوره. Don't be lazy. ناراسته کېږه مه. Don't be lazy. یعنی ناراسته کېږه مه. Why are you silent? خاموشه ولې یا چپ ولې. Why are you silent? Say something. څه ووایه. Say something. څه خو وایه که نه داسې چپ ناستې لکه بوت. Why are you not answering? جواب ولې نه راکې. Why are you not answering? جواب ولې نه راکې. Are you sick? آیا ته ناروغه یا آیا ته بیمار یې. Are you sick? How did you get hurt? ولې زخمی شوې. How did you get hurt? For example تاسو وګورئ چې د چا په سر باندې زخم دی، په لاس باندې یا په بل ځای باندې، نو تاسو ورته ویلی شي How did you get hurt? ته ولې زخمی شوې. دا زخم د کوم ځای نه راغی، د کوم اړخه راغی. Don't drink cold water. یخې اوبه مه څښه. Don't drink cold water. یخې اوبه مه څښه. Don't eat ice cream. آیس کریم مه خوره. Don't eat ice cream. Hold my hands. زما لاسونه ونیسه. Hold my hands. زما لاسونه ونیسه. که چېرته د هینډ نه تاسو ایس کټ کوئ نو دې مطلب دی راشي چې زما لاس ونیسه. Don't play outside. بهر لوبې مه کوه. Don't play outside. بهر لوبې مه کوه. ګرانو کتونکو که چېرته تاسو د دې ویډیو نه فایده اخیستې وي، سمدې زده کړې وي، نو بیا مهرباني وکړئ دې ویډیو ته یو لایک ورکړئ، په کمنټ سیکشن کې خپله رایې ضرور پرېږدئ، او که تاسو غواړئ چې همدغه شانتې انګلیش په پښتو کې زده کړئ او داسې ډېر څه زده کړئ، نو بیا تاسو زموږ یوټیوب چینل او فیسبوک پیج د یو ایل انګلیش سبسکرایب کولی شئ او فالو کولی هم شئ.